بسم الله الرحمن الرحیم. السلام علیکم. د یوټیوب چینل او د فیسبوک پیج د قیصو بابا نه یو ځل بیا ستاسو په خدمت کې حاضر یم. موږ په ټیک ټاک کې هم خپل ویډیوګانې اپلوډوو. نو د قیصو بابا یو ځل بیا ستاسو په خدمت کې تاسو ډېره ښکلې خوندوره قصه موږ راوړې ده. امید ده چې انشاءالله ستاسو به خوښه شي. که خیر قصه ده د یوې جادوګرې او راپانزل یا روپانزل. په روپانزل باندې کارټونان ماټونان هم جوړ شوي دي او فلمونه به یا جوړ شوي یا به نه جوړ شوي. کارټونان د ماشومانو پې شته په دې قصه باندې. ډېره ښکلې خوندوره او مزیداره قصه ده انشاءالله تعالی چې امید دی چې ستاسو به خوښه شي د ټولو ملګرو چې د چا د جادوګر او دغه رنګ قصې خوښې نو د هغو لپاره خصوصي قصه ده. وایي چې پخوا په زمانه کې یو ښځه او خاوند د هغو اولاد نه و، نه یې لور وه نه یې زوی و. ډېر وخت کېده په هره طریقه په د هغه وخت مناسب یا علاج یا د هغو دغه مناسب څه دم درد وغیره چې څه کوششونه هغو ټول وکړه. هر ټایم به سوالونه کول چې یاره موږ له د الله اولاد راکړي، هغه که هلک یې او که جنۍ یې دغه کړي زموږ څه کار نه شي، خو چې څه نسه اولاد موږ له راکړي. وخت تېرېده چې یو ځل یې د دغې زمیندار یا د دغې سړي دا ښځه ښه شوه او ډېر زیات دی خوشحاله و ځکه چې ماشوم یا اولاد یې په نوه سو. کله چې دا ښځه د ماشوم ښه شو نو د ده چې کوم دا کور وړوکی شان د کور یا جونګړه د ده د دې کور شا طرف ته یو کړکۍ وه. د دغې کړکۍ نه شا طرف ته به یو باغچه ښکارېده، باغ یا باغچه وه چې په دغه باغچه کې قسما قسم سبزیانې کرلې وې، قسما قسم بوټي وو پکې، قسما قسم ګلونه وو پکې. ډېر مزیداره ډېر ښایسته ښکلې باغچه وه او دغه باغچه به هر ټایم ښکلې تکه شنه او آباده او ډېره ښایسته به پرته وه. په دغه باغچه کې یو ورځ دا ښځه په دغه کړکۍ کې ولاړه د دغې سړي ته تماشه کوي، ننداره کوي د دغې شاته ماحول چې په دغه باغچه کې دا اوس څه ګوري چې دغه کې اوس یو بوټی ولاړ دی چې هغه د سلاد په طور استعمالېږي. خلک د روټۍ خوراک سره چې کله سلاد استعمالوي نو دغسې شنه بوټي هم اکثر په سلاد کې استعمالېږي. خلک ټماټر پیاز وغیره دا هم پکې استعمالوي، ګوپي پاڼې هم پکې استعمالوي، نور څیزونه پکې هم استعمالېږي. نو دغه ځای کې اوس یو بوټی دی چې شین بوټی دی په سلادو کې استعمالېږي. دغه بوټی چې دی د لرې نه ولیدو دا بوټی دا سیلی داسې وړي راوړي و، تک شین ښکلی مزېدار ولاړ دی ډېر زبردسته. دا بوټی د دې ښځې په زړه باندې داسې ولګېد او په زړه باندې داسې راورېدو چې د دې داړه څومره اوچت شي چې اوس یاره هر څه طریقه وشي خو دا بوټی ما وخوړی، د دې دا سلاد ما جوړ کړ دا ما وخوړی، داړه یې ورته څومره اوچت شو. هر کله چې زنانه په داسې حالت کې نو لکه د دې ډېرو ناشنا ناشنا څیزونو ته زړه کېږي او چې زړه یې ورته وشي نو لکه بیا شوی، لکه بیا که ته مرې وکچوې خو لکه هغه څیز به له را پیدا کوې، ځکه چې هغه څیز ونه خوري نو لکه هغې نه بعد بیا صحت خرابېږي. دغه زنانه چې دغې بوټي تړو شو، د دغې بوټي نوم دی راپانزل او دغه په سلاد کې استعمالېږي. خو چې بیا چې سوچ وکړو چې خدای پاکه دا باغچه چې ده نو دا خو د جادوګرې ده، د جادوګرې ګوتیر نوم دی او ډېره خطرناک او ډېره یو ضرري او ناکاره جادوګره ده. د هغې باغچې ته څوک اوښته څه چې د هغې د باغچې خوا شا هم څوک رب نشي وهلی. ټول خلک د علاقې او د کلي ټول خلک تیارېږي، نه څوک د هغې مخې له ورځي، نه د هغې کور خواوشا، نه د هغې د باغچې خواوشا څوک اخوا دیخوا کېږي، ځکه هغو ته پته ده چې دا جادوګر ده او خطرناک او ضرري جادوګر ده. زنانه چې په فکر کې راغله چې یار دا خو د ګوتیر جادوګرې باغچه ده، لکه دا خو ممکنه خبره نه ده چې لکه دغه څیز زه وخورمه. خیر دا راشي واپس خپل کور ته دروازه بنده کړي، کړکۍ بنده کړي چې یار لکه ړوې صبر شي. یوه ورځ خو دغه شان تېر شي، په بل ورځ بیا لاړ شي دا هغلته تماشې کوي، بیا دغه بوټي باندې نظر ولګي. خیر خو لنډه څه خبره ده چې روزانه دا په دغه کړکۍ کې ودرېږي او روزانه دغه بوټی ویني او روزانه یې ورته شوق راوچتېږي او روزانه یې ورته د بلې نه شوق سیوا کېږي او مینه یې ورته سیوا کېږي او ډېر زیات ورته زړه کېږي چې دا بوټی یعنې دا سلاد په طور ما وخوړی او ورته پته وي چې یاره دا د ګوتیر جادوګر ځای ده، نو لکه امکانات او لکه څه لار ورته نه معلوم. نو د دغې مایوسۍ د وجې د دغې خفګان د وجې ورځ په ورځ د دې صحت په خرابېدو شروع شي. صحت یې خرابېږي، رنګ یې زیړ شي
چې هفته 10 ورځې وشي د خاوند د کار له تلی واپس چې کور ته راشي نو ښځې ته وایي چې یاره ښځې څنګه چل دا څو ورځې نه مه چې لکه ستا طبیعت څه ډېر ګډوډ ښکاري صحت یې ورځ ته ورځ په کته روان دی رنګ دې زیړېږي څه چل دی څه مسله ده آیا څه بیماري ده څه تکلیف دی څه بل څه مسله ده هغه ورته وایي چې سړیه نه راته څه تکلیف شته نه راته څه بیماري شته زما صرف یو شي تړه شوی ده خو بس ما ته پته ده چې هغه نه کېږي ممکنه نه ده نو بس زه به څه ووایم خاوند یې ورته وایي چې ښځې ته خو ما ته ووایه که نه اخر ما ته خو پته ولګي چې اخر څه داسې څیز دی چې ستا ورته تړه شوی دی که بیا کېږي او که نه کېږي نو خو زه خو ته خبر شم که نه سړی به د خپله ښځه ډېر زیات میني ښځه یې ورته وایي چې سړیه څه به درته ووایم په دې شاته کړکۍ کې ولاړه وه او د ګوتیر جادوګرې په باغچه کې مې دغه ولیده هغه بوټی لیدلی دی سلاد هغه بوټی او ډېر ښکلی او ډېر ښایسته بوټی دی او ډېر تک شنه ولاړ دی ټول بوټي او داسې یې وړو راوړه او زما ورته زړه راوچت شو او په دغه ورځې نه مې ورته زړه کېږي چې دغه بوټی مې وخوړی دغه سلاد مې وخوړی ممکنه نه ده خاوند ته چې پته ولګي نو خاوند وایي چې یاره لکه دا خو واقعي خبره چې د ګوتیر جادوګر نوم واورې نو غونی پرې راضي شي خو بیا سوچ کوي چې یاره که دغه بوټی دې ښځې له رانه وړم نو دا ښځه بې صحت یې خرابېږي د دې خفګانه مري او که هلته ځمه نو که دغه جادوګرې په لاس ورغلم نو خو هغه ما وجني خو چې ځه دې نه ښه ده چې که جادوګرې په لاس زه ورغلم چې ما دې مړ کړې خو چې زه خپل کوشش وکړم په دغه ورځ چې کله شپې تیاره ولګي ماسخوتن شي د غل له شانتې لاړ شو د دې باغچې نه غیر چاپېره چې کومه چاردیواري کوم دیوال ته چاپېره په دغه دیوال باندې غل له شانتې وروخیږي یا خو ټوپ کې غل غلی لاړ شي او دغه چې کوم بوټي لګېدلي نو د دغه نه پټ پټ یو څو بوټي د زر زر رامات کړي یعنې چونګ ترې ډک کړي یا لپه ترې ډکه کړي یا لمن ډکه کړي او زر زر واپس راشي په دې دیوال باندې واپس راټوپ کړي غلی غلی او بس خپل کور ته ځان راورسوي کور ته ځان راورسوي او ښځې چې هغه پاڼې ورکړي هغه بوټی وله ورکړي او ښځه ورته سمه خوشحاله شي که نه او ښځه پسې زر زر چاړه وغیره سره والي هغه کټ را کټ کړي او سلاد ته تیار کړي بیا ورته داسې په خوند رنګ کښېني چې ته به چې د ګډانو تیکې دي یا نور د جهان داسې قیمتي خوراکونه ډېر خوندور څیزونه دي چې هغه یې په لاس ورغلو داسې په خوند خوند یې خوري لږ یاد او ډېر ذایقت یې اوچتوي او خپل خاوند ته وایي چې لکه الله دې خوشحاله کړه خو لکه چې کم خوند کوي او کم مزېدار راباندې لګي څنګه چې تاسو ما وایي چې زنانه په دغه حالت کې د دې اکثر داسې یو وټ پټانګ شي تړو شي چې هغه د سر اډو څه ذایقه پکې وي نه د سر اډو ذایقه دار وي نه خو بس د انسان یې دغه تړه شوی دا د الله قدرت دی نو کله چې دغه سلاد وخوري نو په هغه ورځ خو ډېر زیاته د هغه شوق یې پوره شي د هغه مینه یې پوره شي او سلاد وخوري شپه تېره شي چې سهار شي او دا بیا په هغه کړکۍ کې ودرېږي تماشې کوي ځان له چې په هغه کړکۍ کې ودرېږي بیا تماشې کوي لګیا ده نو بیا یې په هغه بوټي نظر پرېوتو او اوس خو د دې په خوله باندې د هغه بوټي هغه خوند هغه ذایقه پرې هم لګېدلی و چې څومره مزېدار و په پرون له دې هغه بوټي هغه سلاد ډېر زیات خوند ورکړی نو دې چې دغه بوټی ولیده نو دغه ذایقه یې بیا په خوله کې راتازه شو بیا راوچته شو ټول ورته ولاړه وه چې کله یې مازدیګر خاوند راغی نو خاوند ته وایي چې سړیه نن زما هغه بوټی ته ډېر زیات د شتنې مو ته ډېر زیات تړه شوی دی او ته به داسې کار وکړې چې نن که په هر حال یې خو ته به هغه بوټی بیا ماله راوړې او را پرون چې څونه راوړه نو د هغې په ډبل به راوړې زما ورته لکه ډېر بې حده زړه شوی دی سړي باندې یار راغلی چې خدای پاک ته خیر راپېښ کړي یو وارې خو د جادوګره نه خدای بچ کړم په چانس کې ته رالم خو چې دا به څه چل کېږي خو بیا هم په خپله ښځه ډېر مین و بل څه لارو سره نه وه نو چې زه توکل دی چې کله ماښام تیاره ولګېده او شپه شوه نو دا سړی لاړه د دغې ګوتیر جادوګرې چې د کومه دا باغچه ده چې دا بوټي موټي او قسمه قسم سبزیانې پکې دي دغې چاردیوارۍ ته یې لاس ور اوچت کړو په دې دیوال ور وخوت او اخ ور ټوپ کړو څنګه چې ور ټوپ کړو راپاڅېده نو بس رنګ یې زیړ شو لاس خپې په رپېدو شو څه ګوري چې ګوتیر جادوګره ورته مخې ته ولاړه ده دا جادوګره چې ده نو د دې تک سپین یخته دي او تکې شنې سترګې دي اوږده اوږده ویښتې چې دي نو دا سپین په اوږه باندې پراته دي داسې عجیبه شانتې تک تور اوږد لباس دی اچولی د خپو پورې او دا تیره تیره ګوتې د اوږدې اوږدې ګوتې دي او داسې ښکاري ته به وایې چې دا انسان نه دی څه بلا ده څه بل څه بلا ده
او په دغه ټایم کې چې دغه سړی دغه باغچې ته ورټوپ کړي نو دا جادوګر ډېره بېحده غوسه د غوسې او د ډېر قهر د لاسه یې د سترګې ټکې سرې شوي دي ته به وایي چې سم اور یې اخیستی دی او دا سړی ده ته ویني چې ده ته وایي چې ستا دا جرأت او ستا دا همت چې لکه ته زما باغچې ته راوختې او ته یوه ورځ مخکې هم زما باغچې ته راوختې زما له باغچې نه دې غلا وکړه او ته نن بیا راواوښتې ورږه ستا به زه علاج وکړم ستا به زه خوښ شم ستا ته زه نن هغه سبق ښیم چې ته به یاد ساتې چې آینده دپاره بیا دپاره څوک زما باغچې ته راوخته څه چې زما د باغچې خواوشا په ګرځېدو کې به هم په هغه باندې غونې راضي کېږي زه به ستا سره هغه عمل وکړم چې خلک به یاد ساتي دغه سړی چې دا خبره واوري نو بس ده ته پته ولګي لکه چې جادوګر دې ووژني بل څه حل دې شته نه دی په رپېدو شي او د دې نه مخکې چې دا جادوګر ده سره څه عمل وکړي نو ده ته سوال مینت او دغه ورته شروع کړي او قصه ورته شروع کړي چې یار دا خو لکه دا بوټی ما وړی ده خو څه بل څه په غرض باندې مې نه وړی بل څه لپاره مې نه وړی دا خو زما ښځه دغه شان بیماره ده د ماشوم بیماره ده او هغه دغه شان په کړکۍ کې ولاړه او د هغه ځای نه ستا را بوټی لیدلی او ورته پته وه چې لکه دا ممکنه نه ده چې دا بوټی زه وخورم نو د دغې خفګان او د دغې د لاسه د هغې رنګ او صحت ورځ ته ورځ خرابېده نو که ما ورله دا بوټی نه وی وړی نو لکه دغه زما دا ښځه به مړه شوې وه خرابېده وه د مجبورۍ د لاسه د ناچارۍ د لاسه لکه ما دا بوټی وړی ده په بل څه سوچ په بل څه نیت مې نه دی وړی دې جادوګر چې دې سړي دا خبره واورېده نو لږه په سکون شوه هغه غوسه یې کمه شوه او لږ سوچ یې وکړو نو دې سړي ته یې وی چې ته ټیک ته که دروغ نه وي او دا خبره ستا ټیکي نو زه هېڅ خبره نه زه تا ته څه ویم هم نه او داسې کار وکړه چې دا باغچه ده او دغه د دنیا بوټي دي پکې لګېدلي دي ډېر شی دي ته داسې کار وکړه چې تر څو پورې ستا ښځه ښه شوي نه تر هغې پورې ته د دې بوټي نه راځه روزانه دې سلاد وړه روزانه دې بوټي وړه او سلاد یې وړه ستا ښځه به یې وړي خوري به یې سړی سم خوشحاله شي ښه جادوګره دا خو ډېره ښه ښځه شوې ده خو جادوګر ورته ناګهانه بیا ټک وکړي چې خو زما به یو شرط سړی ورته ووایي چې څه شرط به ستا وایي چې زما به دا شرط دی چې هر کله ستا اولاد وشو که هلک او که جنۍ وه نو هغه به ماله راکړې سړی حیران شو چې خدای پاکه اوس که ورته انکار کوې نو دلته دې وجني تا هم وجني او ښځه دې هم نه پرېږدي او که اقرار ورته کوې نو دغه په کلونو بعد دله خدای اولاد درکوي هغه دې د لاسه دي سړی سوچ وکړي چې دا چې سر سلامت نو ټوپۍ ډېر هغه متل مخې له راشي چې سر سلامت نو ټوپۍ ډېرې چې ما او ښځه په سر جوړ یو په سر په صحت روغ یو په سر ژوندي یو نو هېڅ خبره نه ده الله په دربار کې څه کمین شي موږ له به بل اولاد راکړي او وي به خیر دی که زموږ اولاد موږ لا راکړي هغه روغ او ژوندی نو د دې سره دې دا دې ساتي دا دې رالوی کړي خو چې روغ وي سړی چې په دغه ټایم کې دغه سوچ وکړو دغه جادوګر ته ووایي چې ټیک ته ماته ستا شرط منظور دی د ده د جادوګرې دغې ګوتیر جادوګرې سره په دغه خبره روغه جوړه وشي د هغې نه په دغه خبره خلاص شي سلاد دغه پاڼې دغه بوټې رامات کړي او خپلې ښځې له یې راوړي خپلې ښځې ته دغه شان قصه وکړي چې ښځې نو خو دا کارنامه وشو دا قصه وشو ښځه یې هم ډېره زیاته خفه شو خو د دې سره بل څه چار بل څه لار ورسره نه وي ورځې شپې تېرېږي اخر دا چې څه میاشتې بعد د دغه سړي په کور کې اولاد پیدا شو الله وله یو ډېره ښایسته او ډېره حسین و جمیله لور وله الله ورکړي څنګه چې د دوی په دې کور کې دغه جنۍ پیدا شي چې په دې کې دغه ګوتیر جادوګر ورته ځان نه ورسوي دغه پسې راشي او دغې سړي ته ووایي چې زه راغلی یم په خپل امانت پسې او تا ته که یاد شي چې تا ته ما ویلي چې ستا په کور کې اولاد وشو هغه که هر څه نو هغه به ماله راکړې سړی ناچاره بل څه لار ورسره نه وي په ماخاموشۍ باندې دغه جنۍ والي دغه جادوګرې له یې ورکړي ګوتیر جادوګره دغه جنۍ په غېږه کې والي دغه ماشوم خپل کور ته یې ویسي او دې له دغه بوټي په مناسبت سره رپانځل نوم کېږي رپانځل د وړوکوالي نه ډېره بېحده ښایسته وي د دغه جادوګرې سره یې دا یې ساتي او د دې دغه کوي خدمت یې کوي ورځ ته ورځ او دا غټېږي حتی تر دا چې 10-12 کالو ته ورسېږي نو د دې ښایست داسې رنګ راوړي دا یو داسې ښایسته شي او داسې شهزادګۍ او داسې ښاپېرۍ ته جوړه شي چې په علاقه او په ملک کې داسې ښایسته جنۍ نه وي
د دې ویښته چې هغه تک سره یعنې د سرو چې څنګه رنګ د سرو په شان سره یخته د دې سره خو زما په خیال تک سره خو نه خو زیړ غوندې وي هغه زیړچکې شانته یخته ښکلې مزېدار د دې داسې کمالي یخته چې دا ویښته ورځ ته ورځ غټېږي ورځ ته ورځ غټېږي او دومره غټېږي چې داسې یو پړه ترې جوړ شوی اوږده یو ریلګاډی سم جوړ شوی جادوګر ته چې دا پته ولګي چې دا جنۍ خو دومره ښایسته او دومره حسن ولا الله ورکړی بل د دې په دې ویښتو کې کمال دی دا ورځ ته ورځ غټېږي دې په دې ویښتو کې څه نه څه چل پکې شته او دا جنۍ چې ده نو لکه دا د بهر دنیا نه پټه ساتل غواړي دا داسې چل وکړي چې دا راپانځل ویسي او دې په جادو باندې یو په شاړه کې یو محل جوړ کړی محل صحیح خو یو مینار غونته کي محل خو ډېره غټه آبادي یو مینار شانتې جوړ کړی مینار ته د له پاسه تلو بل څه لار نه خو بس بره د مینار په سر کې یو وړوکي شانتې کمره یو پای کې بس یو کړکۍ نو دا جادوګر چې کله هم د دغې رپانځل سره میلاوېدو له ځي نو دا دغه د ته لاړ شي او رپانځل ته غږ کړي چې رپانځل ویښته دې راوغورځوه نو دې دا ویښته دومره غټ شوي او دومره یو لړی او دومره یو اوږد پړی ته جوړ شوی چې دا هغه بره ځای کې خپل ویښته په کړکۍ پورې غوټه کړي او بقایا لکه یې کته راغورځوي نو دغه ځای نه دا جادوګره په هغه ویښتو باندې دغه شانې خیجي بره په کړکۍ باندې هغه ورواړي د دې راپانځل دا ویښته چې کوم دی نو په دې کې د جادو کمالي او په دې کې داسې کمالي چې دې ته راپانځل ته خو په خپله پته نه په دې کې دا کمالي چې دا جادوګره په دې د دې په ویښتو کې منګز وهي دې دا ویښته منګز کې هغه ویښته بیا هغه منګز بیا پټ په خپلو ویښتو کې ووهي نو دا ځوانه شي یعنې ځوانه شي دا داسې ښکلی رنګ راوړي ښکلی ښایسته شي د دې هغه ګونجې یا کوتي مخ چې هغه بوډاوالی هغه دغه کمزوري هر څه د بدن نه وځي او یو ښکلې ښایسته ښځه د دې نه جوړه شي د دغې د وجې دې دا راپانځل د دې نور دنیا نه پټه ساتلي چې د دې په ویښتو کې داسې کمال خیر ورځې شپې تېرېږي او راپانځل په دغه یو کوټه کې په دغه یو کمره کې د دغه مینار په دې سر کې رالویږي دغه جادوګره پسې ورځ دوه بعد یا روزانه یا د ورځې پسې ټایم کې میلاوېدو له ځي د دې په ویښته منګزئ او دغه منګز بیا په خپلو سر کې وهي په خپلو ویښتو کې وهي نو د هغې د لاسه د دې هغه ځواني برقرار د دې هغه طاقت برقرار خبره روانه ده چې په دې کې یو څو کلونو بعد د دغه ملک د بادشاه زوی دی شهزاده دی ښکار له راوتی دی په دې ځنګل کې ګرځي راګرځي یو طرف ته منډې وي بل طرف ته منډې وي په ښکار پسې چې د مینار خواوشا ګرځي په دغه ټایم کې راپانځل په دغه مینار کې بره په دې خپله کمره کې لګیا ده څه سندره مندره وایي د ځان سره مشغولېږي چې دغه شهزاده باندې دا د سندرې د اواز ولګېد ډېر ښایسته او ډېر خوږ پرې ولګېد دا اواز دی حیران شو چې خدایه پاکه دې جوور ځنګل ته ګوره او په دې کې داسې یو ښایسته او داسې یو خوږ اواز په ځنګل کې دلته څه کوي چې دا به اخر د چای دی په دې هغه اواز پسې دی ګرځي راګرځي حد تر دا چې د دغه مینار دې ځای ته راوځي دا مینار چې دی نو دا د ونو په منځ کې داسې لږ ونو کې ځای هوار دی ګیر چاپېر چې شنه کابل دي یا شنه ګیا ده او په هغې په منځ کې دا مینار جوړ دی په دې کچ ونې کې میدانګي کې او د هغې نه ګیر چاپېره بیا دغه جوور ځنګل دی ونې بوټي دي پکې دا شهزاده چې کله د دې مینار ته راوځي دا مینار ویني نو حق حیران شي چې په دې ځنګل په دې منځ کې داسې یو مینار چا جوړ کړی او دا سندره چې ده نو دا د دغې مینار د بر سر نه راځي ته ته پاته ولګي چې دا هر څوک چې دی خو په دې مینار کې دي بره دی د دې مینار نه ګیر چاپېره تاویږي چېرته دې مینار کې به دروازه یي پوړۍ به یې لارې به چې زه پې بره وخېږم ډېر کوشش دی وکړي خو په دغه ځای کې خو لار نه او بند مینار تاسو ته ما ووایي چې دغه ګوتیر جادوګره په څه طریقه باندې دغلته بره ورخېږي خیر دی چې کله څه لار ونه مومي مایوسه شي واپس خپل اس ته وخېږي خپل کور ته راشي خو زړه یې وار نه کوي دغه اواز د هغه په زړه کې د هغه په غوږونو کې پروت دی دی وایي چې هر څه طریقه چې هر څه چې کېږي خو لکه دا اواز چې د هر یو جنۍ دی نو لکه دا به زه معلوموم زه به وینم ځکه چې څنګه چې دا د دې اواز ښکلی نو په دا نوره هم ښایسته دی په بل ورځ بیا لاړ شي
په بله ورځ بیا لاړ شي د دې مینار نه ګیر چاپېره تاویږي یو خوا کېږي بل خوا کېږي بیا ورته هم څه طریقه معلوم نه شي په دې کې څه کړاس کړوس شي دا زر زر منډې کې او په جاخو کې په بوټو کې پټ شي چې یاره څوک به راځي او څوک کړاس کړوس کوي چې څوک چې په دې کې دغه جادوګره یا په اس باندې یا په خره باندې یا په خچر باندې په څه شي باندې سواره ده یو خرګاډی ورسره ده د هغې دا ګړپار جوړ دی را روان ده دغه راشي دغه خپل اس یا خر چې دی نو دا لاندې ودرې او دغې کړکۍ نه لاندې ودرېږي او بره راسي دغه کې اواز کړي چې راپانځل خپل ویښته راوغورځه راپانځل چې خپلو ویښتو هغه ګېډۍ راسي په غېږه کې غرب شي کته راوغورځوي او ویښته راشي کتر ځمکې پورې ولګي دا جادوګره ولګي هغه ویښتو ته لاس ور واچوه لکه د پړي په شان دې بس لاړه شي بره پرې وخي دا شهزاده چې دا ویني دی حق حیران شي چې یاره دا دومره اوږده ویښته هم د چا کیدی شي دا خو څه ډېره ناشنا خبره ده دغه د خطو د بره د چت ته د خطو طریقه هم لاندې کړي هغه طریقه هم زده کړي خیر چې کله دا جادوګره راکوزه شي دا واپس لاړه شي د دې نه له خلک ساعت بعد دا شهزاده راشي دقې کړکۍ لاندې ودرېږي اواز یې کوي راپانځل خپل ویښته راوغورځوه ده خو هسې په توکل اواز کړی په دې کې چې لږ ساعت شي نو شړق شو چې د راپانځل ویښته کته راوغورځېږي دی چې دا ویښته وینو نو سم خوشحاله شي دی بس هم بس دغه ویښتو ته د رسۍ په شان د پړي په شانتې دغې پورې ونښلي او زور 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 بره خیږي او په دغه کړکۍ باندې دننه ور واوړي څنګه چې دی دننه ور واوړي دا راپانځل چې دا وینو نو سم وویرېږي ولې چې تر څو د کمې نه چې دا راپانځل دغه جادوګرې په دغه مینار کې قید کړي د هغې نه وروسته دې بیا څه سړی یا هلک یا بل انسان یې نه لیدلی او اوس چې دی وینو سم وویرېږي سم رپېده پرې راشي نو دا شهزاده ته و چې نه یارېږه مه زه تا ته څه نقصان نه در رسومه څه نقصان درله نه در کومه ما خو دغه شانې ستا اواز اورېدلی ستا د سندرې اواز به اورېدلو ډېر خوږ راباندې لګېدلی زما اړه ته پرېوته او ما د ځان سره په اړه کې بیا دغه اراده کړې او دا نیت مې کړی چې دا هر څوک چې او دې پسې به زه خوا له ځان رسوم او په هر حال به وینم او اوس چې مې ته مخامخ ولیدې نو ستا اواز څه چې زما ته دومره خوښه شوې چې اوس خو زه د دې ځای نه واپس نشم تللی کله چې راپانځل ته پته ولګي چې هلکه دا خو ما څه نقصان را رسوونکی انسان نه دی ما له نقصان نه را رسوي ما ته تکلیف نه را رسوي نو هغه بیا په سکون شي بیا دغه شانتې دا شهزاده روزانه ځي د هغه سره میلاویږي ګپ شپ سره لګوي خبرې اترې کوي حتی تر دې چې دا راپانځل هم په دغې شهزاده باندې مینه شي او بیا د دې ورته ډېره زیاته تادي چې کله به لکه دا شهزاده راځي او زه به ورسره میلاویږم دوی خپل ګپ شپ او خبرې اترې کوي کېږي دغې ورځې شپې تېرېږي چې دا شهزاده ورته وایي چې لکه زه تا د دې ځای نه په څه طریقه ازادوم په څه طریقه دې وړمه او لکه که ستا خوښه نو لکه ته به زما سره واده وکړي نو راپانځل ډېره زیاته خوشحاله شو هغه ورته وایي چې لکه دا خو که تا زما نه دا تپوس نه وی کړی نو ما به ستا نه دا تپوس کوم خو اوس داسې طریقه پکار ده داسې خبره پکار ده چې لکه زه د دغې جادوګر نه خلاصه شم او ته ما د دې مینار نه کوزه کړي او زه به ستا سره لاړه شم خو د سوچ خبره دا ده چې ته خو زما د ویښتو په ذریعه کوز شي نو زه به په څه طریقه کوزېږم سوچ کوي نو بیا ورته دا راپانځل وایي چې ته به داسې کار وکړې چې ته هره ورځ زما سره میلاوېدو له راځې ته داسې کار کوه چې د ریخمو د رسۍ لږه ټوټه راوړه دغه ټوټې راوړه او روزانه یې مال راوړم د دې نه به زه ورو به یو پړی غړم او د هغې نه به زه ورو اندرپایه جوړوم او حتی تر دې چې دا اندرپایه به ورځ پوره شي چې کله پوره شو نو زه به ستا سره په دغه اندرپایه کوزه شم زما بابا خپل اس باندې کښېني او بس د دې ځای نه به ستا سره پټه به شم لاړه به شم شهزاده ورته وایي چې ټیک ده بس دی چې روزانه راځي نو دغه راوړي د ریخمو دا رسۍ یا پړی چې دی نو د هغې لږې ټوټې راوړي دا د دې دپاره چې دا جادوګره خبر نه شي دې ته پته ونه لګي نو دا راپانځل ترې لګیا هغه پوړی هغه رسۍ ترې جوړوي ورځې شپې تېرېږي یوه ورځ دا جادوګره راوخېږي راپانځل په دې ویښتو باندې راشي دې له سر منګزئ نو د بدو قسمت راشي نو دا راپانځل چې تپوس وکړي دې ته وایي چې لکه
ته څه ډېره زیاته درنه شوې نه یې. نو هغه ورته وایي ولې تا ته څنګه اندازه شوه؟ وایي چې هغه داسې چې زه چې کله هغه شهزاده راخېږم نو شهزاده دومره دروند نه یم، د هغه وزن دومره نه چې کله ته راخېږې تا راخېږم نو ته سمه درنه شوې. د دې چې په روانه کښې د خولې نه دا خبره وځي او جادوګر ته پته ولګي، نو جادوګر ډېره زیاته غوسه شي، ډېر ورله قهر ورشي او دې ته وایي چې ښه دا خبرې دي. دې مینار کې تر دومره عمره ما ته قید کړی او زما دا خیال و چې ته ما نور دنیا نه پټه ساتلې او لرې ساتلې او تا بیا هم لکه د هغې باوجود تا سره څوک میلاویږي او تا له څوک راځي. دا خبره چې دا دغه واوري رپانځل واوري نو دوی په یره راشي چې یاره داسې چل شو او ما ته خو پته نه وه، لکه دې خو نه غوښته چې زما د خولې نه دا خبره وځي. جادوګر ته چې دا پته ولګي نو جادوګر چې حمله کړي او قینچي راوالي او خرپ شي د دې دا ویښته چې دي نو د دې پرې سټ کې په دغه ځای کې ووي او دا کومه چې اوږده سړی هغه اوږده ویښته هغه چې ریل ګاډي په شانتې هغه د ویښتو ګېډۍ پروت وي هغه چې کټ کړي. دغه ویښته چې څنګه کټ کړي نو چې کوم کټ کړي ویښته یې د هغې نه هغه د سرو زیړ رنګ ته لاړ شي، هغسې یو بېکاره غوندې کې شوړه چې جوړه شي په هغه داسې څښه بلا چې جوړه شي او د دې رپانځل دا ویښته په دغسې کې واړه شي او دا جادوګر ورته وایي چې زه ګورم چې دغه شهزاده په څه طریقه ورسره راخېږي او بیا داسې چل وکړي چې دې رپانځل ته ووایي چې تا چې کوم کار وکړو نو د دې په تاله زه ډېره غټه سزا درکړم او د دغه ځای نه دا رپانځل په جادو باندې اوچته کړي لرې په یو ځنګل کې په یو شاړه په یو دښته کې پرېږدي. دغه رپانځل هلته بیا په شاړه دښته کې ګرځي را ګرځي بل څه لار نه بل څه ګودرې نه چې په دغه ځنګل کې یو شپنکی بوډا شپنکی ځان له ګډې بېزې ساتي او نه یې ښځه او نه یې لوري او نه یې زوی او هېڅ څوک یې نه چې دا رپانځل ورته میلاو شي دې نه تپوس وکړي چې ته څوک یې او چېرته راغلی چېرته روان یې په دې ځنګل کې ته څه ګورو ته خو ضرري ځناور دي منظري دي څه به دې وخوري. دا ورته بیا قصه وکړي چې یاره بابا دغه شانتې لکه زما نه لار خطا شوې ده پلانکي طرف نه راتلم خو هېڅ در او هېڅ لار راته نه معلوم نه مې څوک شته نه راته څه لار معلوم نه راته څه ځای معلوم نه زه به تا ته څه ویم. دا خبره چې دا بوډا واوري نو دا ورته وایي چې لورې ته بېغمه شه چې ستا څوک نشته نو ته یې که زما لور نشي شو ته زما لور شي او بس راځه نن نه بعد به ته زما سره اوسېږي. نو دغه رپانځل چې ده نو هغه د دغه شپنکي سره دېره شو بس شپې ورځې د هغې تېرېږي. بل خوا چې دغه شهزاده چې دی نو دغه کله د هغه د میلاوېدو ټایم شي د شهزادګۍ سره چې کله هغه راشي آواز وکړي وایي رپانځل ته دغه راوغورځوه ویښته دې راوغورځوه چې زه در وخېږم. جادوګر ورته په دغه مینار کې په تمه ناسته او ډېره قهر او ډېره په غوسه کې ورته وایي چې ستا نه به زه بدل علم ستا به زه خوښه شم. هغه پړی ورته راولي هغه د ریخم یا چې کوم پړی هغې جوړ کړی شهزادګۍ هغه ورته راولي او کاته راشي شهزاده چې دغه پړی وي نو ډېر زیات خوشحاله شي چې ځه پړی خو پوره شوی دی لکه زه به اوس شهزادګۍ د ځان سره کوڅه کړم اوبه وبایځم په مخه. دوی په خوشحالۍ په دغه پړي باندې په منډه منډه بره وخېږي څنګه چې بره وخېږي نو څه ګوري چې د ښایسته رپانځل په ځای ورته هغه بدشکله او خطرناکه جادوګره ورته ولاړه هغه ته په دغه ځای کې وایي چې ښه شهزاده ته وي چې زما په رپانځل پسې به راتلې او ستا به زه اوس خوښه شم او د نن نه بعد به رپانځل تا د هېڅ چارې میلاو نه شي په هېڅ ځای کې به تا ته میلاو نه شي. هغه ما یو داسې ځای ته لېږل ده چې نه به ته د هغې نن نه بعد د هغې هغه ښایسته اواز واورې نه به ته هغه ویني په سترګو. دا خبره چې شهزاده واوري او د دې نه مخکې چې دا جادوګر او ته څه نقصان ورسوي چې دی دا کړکۍ نه راټوپ کړي دا کړکۍ نه چې راټوپ کړي نو دی راځي درست شي چې کاته په مینار نه لاندې په اجاخو ماخو کې ولګي. د جادوګر دا خیال چې دی دومره دنګ مینار نه دی غورځېدلی خو کاته به دی ذرې ذرې شی پوټي پوټي شی وی دی به ترته بچ شوی هغه د هغه ځای نه د ده طرفه بېغمه شي او د دغه مینار نه راکوزه شي ولاړه شي په خپله مخه. خو شهزاده چې دی نو شهزاده په دغه بوټو کې روږي بوږي شوی دی زخمي شوی دی وینې چې بهیږي ګډوډ شوی دی خو غټ نقصان چې په دغه ځای کې ده ته رسېدلی نو د ډېره خفګانه او د ډېرو زخمونو د لاسه د ده
دی ړوند شي د سترګو نظر یې کار پرېږدي نور په ژوند باندې بد شي مړ نه شي خو د سترګو نظر یې کار پرېږدي او دی ړوند شي دی د دغه ځای نه راپاڅي نظر یې کار نه کوي روږي بوږي دی ډېر زخمي دی ډېر ړوند شوی دی په څه چل ول باندې دی راپاڅي ورو په ورو په دې ځنګل کې په څلوري او کله په پړندو باندې او کله په چلو په دې ځنګل کې ګرځي کله یو طرف ته ګرځي کله بل طرف ته ګرځي په دې ځنګل کې د رپانزل نوم اخلي او نارې وهي او چې کله وږی کېږي نو کله پاڼې خوري کله یو شی کله بل شی په دغه ځنګل کې ګرځي راګرځي ورځې شپې تېرېږي وخت تېرېږي چې یو ورځ دغه رپانزل چې کوم د دغې بوډا شپنکي سره ده دا په خپلو ګډو بېزو پسې وڅې دا یا څه چلې کړی دی په ځنګل کې ګرځي راګرځي چې په دې باندې د رپانزل اواز ولیکي چې هر څوک د رپانزل اواز کوي دا حیرانه شي چې دا اوازه په دې ځنګل کې څوک زما نوم ولي نو دا حیرانه شي چې په دې ځنګل کې دا څوک نارې وهي بس چې د اواز سوچ وکړي نو د اواز پسې هغه د پنجابیانو خبر څه جانه پهچانه پرې ولګي بس دا زر هغه اواز طرف ته منډه کړي چې د کوم طرفه اواز راشي راځي کله چې دغه ځای ته ورسي نو څه ګوري چې شهزاده دی او په بد حل دی لباس هم ګډوډ دی او کپړې مپړې او دغه دی چې ټول د بوټو سره پاتې شوي دي ببر ویښته او په بد حال او داسې دی چې بل خراب حالات د هغه نه نشتي ډایرکټ دی رپانزل وپېژندو چې دی وپېژندو نو څه ورته خفه شوه او ورمنډه یې کړه او دی په غېږ کې راونیو دی د ځان سره راټینګ کړه او په ژړا شوه ورته چې کله ورته په ژړا شوه نو د دې د سترګو دا اوښکې چې دي نو دا لاړې د دې شهزاده په سترګو باندې ولګېدې د ده په مخ باندې د ده په سترګو ولګېدې څنګه چې د هغه په مخ د هغه په سترګو دا اوښکې ولګېدې نو د الله قدرت دی چې د هغه د سترګو نظر ورسره واپس راغی سترګې ورسره ټیک شوې هغه راپاڅېد او د خپلې رپانزل سره او د خپلې شهزادګۍ به ورته وایي د دې سره میلاو شو او د دغې نه بعد بیا دغې شهزاده دغه رپانزل د ځان سره کړه او چې کله د ده علاج وشو کله دی ټیک ټاک شو هغه شپنکي ولې علاج وکړو نو په اس باندې سواره کړه واپس خپل ملک ته راغی واپس چې خپل ملک ته راغی نو پلار یې بوډا شوی او ډېر زیات د ده په خفګان کې نور هم بیمار شوی او چې کله یې دی ولیدو نو ډېر بې حده ډېر زیات خوشحاله شو چې لکه زما زوی واپس راغی او د زوی سره بیا لور هم وه یعنې رپانزل ورسره هم و هغه په حیثیت یو د هغه یو ښځه وه او یو شهزادګۍ وه بیا دی چې کله راغی نو د خپل پلار ته ټوله قصه وکړه دغه جادوګرې ټول عملیات او د هغې ټول قصې ورته وکړې بادشاه چې دا خبره واورېده نو بادشاه فورا د هغې جادوګرې د ګرفتارولو اډر ورکړو او ورسره یې د خپل ملک نور چې کوم جادوګرانو یا کوم تکړه کسانو په دغه طریقه په دغه علم پوه هغه یې ورسره ولېږل چې یاره که دا جادوګر ساخوا دېخوا کوي د جادو کوشش کوي څه ورانۍ کوي نو چې دا کسانو سره چې تاسو نقصان ونه کړي او باچا اډر وکړو چې دغه جادوګر د ګرفتار کړی شو د ګرفتارولو سره د دا د پانسۍ اډر یې په هغې باندې جاري کړو او ته وایي چې دا پانسي کړي نو د هغې نه بعد دغه ګوتیر جادوګر ګرفتار کړی شو د هغې نه بعد هغه پانسي کړی شوه د هغې د زندګۍ خاتمه په دغه طریقه وشوه او دې خوا رپانزل او د شهزاده واده ډېر په ډنګ ډوګ او ډېر په خوشحالیانو ډېر په مزو چرچو وشو کله چې د رپانزل مور او پلار ته پته ولګېده چې دغه شانتې جادوګره مړه شوه او رپانزل نومې زموږ یو جنۍ چې ته نه د اوس د شهزاده ښځه کېدو ولاده او د هغو واده دی نو هغو راغله په تپوس په چل ول او په دغه باندې د رپانزل ملاقات له نو چا را پرېښوده هم نه خو په مینتونو او په غویمو او په چل ول رپانزل ته پته ولګي چې داسې څوک راغلی دی ښځه خاوند دی زما سره میلاویږي نو هغې وایي چې هر څوک چې دې را پرېږدی نو چې کله دوی دې محل ته دننه ورغلل نو د دوی خو بچی او د دوی خو اولاد نو دې مور ډایرکټ وپېژنده چې لکه دا خو هماغه زما هغه لور ده دې ورمنډه کړه او د خپل لورې په غېږه کې راونیوه او سم یې ورته وژړل او دغه شانتې دا پلار یې پسې ورغی دا رپانزل حیرانه وه نو بیا ورته دې مور ټوله قصه وکړه دې پلار ورته ټوله قصه وکړه چې په دغه طریقه باندې دغه ګوتیر ته زموږ نه اخیستې وې او اصل کې زموږ لور دا خبره چې د رپانزل واورېده نو ډېره بې حده ډېر زیاته خوشحاله شوه چې یعنې زما خو په اصل کې مور پلار دا دي هغه جادوګره خو لکه نه زما مور و نه زما نیا و زما هېڅ هم نه هغه خو دغسې د یو غرض دپاره د یو خپل دغه لپاره لکه زه هغې لویه کړې وم زه ورسره وم په مینار کې قید ساتلی وم
نو د دغه نه بعد د دغه شهزاده او د رپانزل واده وشو. دوی ډېر په ښایسته او په خوند او په خوشحالۍ اوسېږي. بادشاه ډېر زیات بیمار شوی، نو بادشاه خپله بادشاهي خپل زوی ته حواله کړي او هغه بادشاه شي او د دغې نه بعد د دوی ژوند په خندا او په خوشحالۍ تېرېږي. انشاءالله امید دی چې ستاسو دا کیسه خوښه شوې. که خیر نور داسې ښکلې خوندورې مزیدارې کیسې را روان دي. که خیر هېڅ چېرې مه ځئ، ښه ده او باسئ. یو جهان مننه. د الله په امان.